سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. محمد نبی په لنګا لیګ کې کولمبو لوبډلې له ځان سره کړ او لنګا لیګ کې نجیب لوبډلې یو په زړه پوره لوبه کې نور احمد ته ماته ورکړه او لیونل میسی دوه ډېر جالب ریکارډونه جوړ کړ. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. محمد نبی په لنګا لیګ کې کولمبو لوبډلې له ځان سره کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه الراوندر محمد نبی په لنګا لیګ کې د ګډون په مخه دغه هیواد ته لاړ او هلته به له کولمبو سټارز لوبډلې سره د لیګ په پاتې لوبو کې ولوبېږي. د سریلانکا لنګا لیګ چې کابو تر نیمایي پورې زیاتې لوبې شوي، هرې لوبډلې تر اوو لوبو پورې ترسره کړي دي چې د لیګ پړاو 2 او 3 لوبې لري چې داسې یو حالت کې محمد نبی په دغه لیګ کې د ګډون په مخه دغه هیواد ته ولاړ. محمد نبی په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه یو انځور شریک کړی چې هغه په الوتکه کې ناست دی او په سرلیک کې ورسره لیکلی دی چې د لنګا لیګ د ګډون په مخه سریلانکا ته روان دی او کولمبو سټارز به ولوبېږي. هیر دې نه وي چې له محمد نبی وړاندې کولمبو سټارز کریم جنت او نوین الحق له ځان سره اخیستی و، خو نوین دغه لیګ پرېښود او استرالیا بګ باس سیالیو کې د ګډون په مخه دغه هیواد ته ولاړه. کولمبو سټارز لوبډلې په لنګا لیګ کې اووه لوبې ترسره کړې دي چې 3 یې ګټلې دي او 4 یې بایللې دي او د نمرو په جدول کې 3م مقام لري. لنګا لیګ کې نجیب لوبډلې یو په زړه پوره لوبه کې نور احمد لوبډلې ته ماته ورکړه. د لنګا شلوریز لیګ په لړ کې په بیګانۍ لوبه کې د نجیب زدران په 18 توپونو یوه شپږیزه او یوه څلوریزه پر مټ 22 منډې وکړې. بلخوا نور احمد بیا 4 اورونو کې 24 منډې ورکړې او توپ وهنه کې یې 11 منډې جوړې کړې، خو لوبه یې وبایلله. لیونل میسی دوه ډېر جالب ریکارډونه جوړ کړ. د فوټبال مشهور ستوری لیونل میسی لومړی لوبغاړی شو چې د فیفا نړیوال په ګروپ پړاو 14م پړاو کوارټر نیمه پایلوبې او پایلوبه کې ګولونه وهي. د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ د فوټبال نړیوال جام پایلوبه بیګا په قطر کې ترسره شوه چې د ارجنټاین له لوري لیونل میسی لومړی ګول په پینالټي او د میسی په مرسته دوهم ګول د ماریا ترسره کړ. لیونل میسی په پایلوبه کې د فرانسې په وړاندې ګولونه ووهل. وروسته د فوټبال لومړی لوبغاړی شو چې په ګروپي پړاو 14م پړاو کوارټر نیمه پایلوبې او په همدې تورنمنټ کې یې ګولونه وهلي دي. دا د لیونل میسی د نړیوال جام وروستی لوبه ده چې ارجنټاین ته یې د 3م ځل لپاره د نړیوال جام په ګټلو یادګاري کړ، خو هغه بیا هم وویل چې د نړیوالې لوبې نه پرېږدي. له دې سره لیونل میسی له 1966م کال راهیسې د 20 ګولونو په وهلو سره په نړیوال جام کې تر ټولو زیات ګولونه وهونکی شو چې ګرت مولر او رونالډو په 19 ګولونه ورنه وروسته پاتې شول. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.